करते हैं सब। قدرمنو دوستانو چې کله هم دغه ویډیو وایرل شو عین وزیر دغه ویډیو په ټوله نړۍ کې ډېر زیاته په زورګونو خلکو او کتله په میلیون کې دغه ویډیو لاړه دغه ویډیو د دې چې کوم استاد دی زفران وزیر ورنکړی و خو بیا دین وروسته دغه ماشومې ته عین وزیر د پاره ډېر غټ اعلانات شوي دي د پېښور زلمي چې کوم اونر دی جاوید افریدي د دې لپاره دومره غټ اعلان کړی دی چې تاسو په خپل دا اعلان واورئ نو حیران به پاتې شئ دا ویډیو در سره لایک کې چینل در سره لازما سبسکرایب کې دوستانو چې کله دغه ویډیو وایرل شو نو په ټوله نړۍ کې خلکو ډېر زیاته خوښه کړه ډېر ستاینه وکړه نو بیا د پېښور زلمي چې کوم اونر دی جاوید افریدي دغه ماشومه راوچته کړه او د هغې چې کوم پېښور زلمي شرټ دی هغه هم ورته اور واچولو نو بیا دې نه وروسته د پېښور زلمي چې کوم لیک دی په هغې کې باقاعده طور باندې دا شامل کړه د دغې ماشومې زندګي الله پاک بدله کړه د دغه ویډیو نه وروسته باقاعده به دې ته ټریننګ ورکولی شي او بیا دې نه وروسته د دې چې کوم استاد دی هغه هم چا وتښتولو هغې باندې یو ویډیو هم جاري کړی دی چې هغې ویلي دي دغه ویډیو جوړول ما دپاره دا ښه نه و زه معافي غواړم خیر هغې نه وروسته هغه هم رها کړی شوی دی خو قدرمنو دوستانو دغه ماشومه چې کومه بال کوي د دې چې کوم بیټینګ دی یعنې د پښتنو چې کوم ایمیج دی هغه ټولې دنیا ته وښودی شو چې پښتانه ډېر پرامن خلک دي او ډېره مینه کوي خپلو ماشومانو سره دغه ماشومه چې کومه ویډیو دی ډېره زیاته وایرل شوې دی نو په دې وجه موږ تاسو ته هم پکار دی چې زموږ تاسو پښتنو داسې څه ویډیوګانې راځي یا داسې څه د هغه مشهور کولو دپاره څه راځي نو دی سپورټ کو پوره ورسره